محترم عبدالغفور ورور د هلمند څخه پوښتنه کړې ده. یو سړي په روژه کې مریض شوی و، د روژې نیت یې د پیشلمي څخه کړی و. وروسته یو ورور ورته ویلي وه، ورور یې نه ملا و او نه ډاکټر و، چې روژه ماته که، اوس ډاکټر ته ځو، هغه دوا درکوي. نو چې هلته یې ماتوي، اوس یې لا ماته که، اوس لا نو کې وختي دي 7 بجې وې، نو باره یې روژه ماته کړه او ډاکټر ته چې تللې وه، هغه ډاکټر خوراکي دوا نه وه ورکړې، بلکې سیرومان یې ورلګولې وه، او دا مریض داسې مریض نه و چې مړ کېدی، بلکې چابکه مریضي یې وه او څه په تکلیف و. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا پر دغه کس باندې کفاره شته که نه، او پر هغه ورور باندې ګناه شته که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. د شک مه کوه تلې په اتفاق ته په ضد کله نه سبق شي چې پر د کفاره شته، د ټول په اتفاق دا سړي دی کفاره. دا حتی چې مرض هم داسې مرض په و زمانه کې هغه داسې دی چې ډاکټر ورفرمایي، ډاکټر په دغه مسله نه خبر، د ستونو علاج تر ګولیو تر شربتو تر علاج چابه کمي، نو که چیرې په ستونو و په هغو باید د دې علاج کېدی لا دی خوراک وکړي، لا یې هم هغه څوک یې پر د کفاره شته. او فرض په داسې حالت کې چې ته نه ډاکټر وایي، نه یو عالم چې هغه د وطن مشهور عالم و، هغه فتوا ورکړې ده او د مرض د خپل پر سر د ماته کړه، هغه ټول په اتفاق په ده باندې کفاره شته، دی به خامخا کفاره دی، د کفارې څخه اخلاص. او هغه بل سړی چې دی هغه ګناهکاره دی، هغه چا څوک ورته وایي بیا خو نو ګناهکار دی، نه چې په دغه چې د ده په دې ګناه خوښ دی، په دغه ګناهکار دی، که نه نو خو نو پر ده بیا زور نه یې کړی، نه به دی داسې شی و چې هغه راولاړ شي په زور یې په ده ماته کړي، چې بیا ګناه یوازې پر هغه شي، پر ده نه شي. نو الله پاک مو دغسې یعنې کارونو ته مه کوئ، الله پاک دې توفیق د نیکو اعمالو درکړي او د ښو علم سړی د یو چا څه پوښتنه کوي، د یو ملا څه دغه اکثره دا پوښتنې دا کارونه چې زه ورته ګورم، دغه بس دا طالبان رقمه خلک کوي چې څه سبقان یې ویلي وي، بس دا رقم بې طرزه و، بې طریقې و، بې ډوله کارونه چې وشي، بله سړی په شرمېږي، سړی ویلی نه شي. والله سبحانه وعلم. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم عبدالغفور